وله ځه راشه دلته منه کې ودرېږه راشه خوشي ځه ودرېږه وړکه دې یو پلار ته مې ووایم وله جاړې ولکه هلک وایم چا ووهلی کوم مدثر زه به دې سره ګورم ته ودرېږه ته هر وخت دا تا وهي بیخي دغلته ناسور ګرځې په دې کوڅه کې ته دا ونیسه مخکې شه ته راځه ته زه به در سره اوس ګورم کم یې ووهلی دلته راشه ته څنګه دا هلک هر وخت وهې زه پکې ولګېدم څنګه دا ته وهې د غټ سړی شرمېږي څنګه دا ته وهې در د پلار د لاس په لاس ته نور دا ووایه زه به تا سره ګورم ځه پلاره بس ما د سره دې سره لوبې کولې پلار هغه زه یې ووهلم او زه د پلار لاس یې خلاص هغه نوې همسایه ووهلې پلار یې ووهلې د دې دا جرأت ته راځه ته بیا خوښ شم چې دا وایي چې د پلار یم لاس خلاص ته راځه شرم حیا په نوم باندې څه پېژنې او که نه زه به دې اوس خوښ شم ته نه ته غټ سړی ته شرم لرې که نه ته زما په زوی باندې لاس جګ کړو ولې ښه مې وکړې جګ مې کړو ولې دا ماشومان وهي هر ورځ یې هر ورځ ګوره همسایه سړی ګوره سم شه موږ په دې کوڅه کې ډېر عمر تېر کړی دی خو اوس خو پورې ستا غوندې کس نه دی لیدلی همسایه ما د خدای بنده خو یم د ماشومان کوڅو ته پرېښودل دي اخو ډبې ته ګوره چا خو ډب کړ خو ما ته به دې ویلی وی که نه په ماشوم ولې لاس جګې ولې دې ما زوی وایي دې مو ګوره لکه قسم په خدای چې دې خولې سره د خولې درته ماتومه خبره څه خبره ده ولې زوی د غیر د ماشومان وهي اخو ګوره صبر حاجي صاحب حاجي صاحب زه تا ته ډېر احترام لرم ښه ما عمر په دې کوڅه کې تېر کړو تا زما نه تر اوسه کومه بده خبره اورېدلې نه ده مې اورېدلې دا غټ سړی دی دا ماشوم یې والی دی په والو زه اوده ومه د خوبه ومه او ګوره ما خبره ته غوږ کېږه ستا زوی ماشوم دی او دا ماشوم دی که تاسو چېرته په ماشومانو په سر جنګ کوئ نو روزانه به ستاسو د ده به لاس وي او ستا به ګرېواني ستا به لاس وي او د ده به ګرېواني غټ غټ سړي خدای نه وډار شي ګوره حاجي صاحب زما زوی ما ته په ژړا راغی زه اوده وم د خوبه ومه نو دې ته ولې چې دا ته ولې وهې ګوره که په ژړا درته راغی که په هر څه دغه ساعت به جنګ وکړي لږ ساعت بعد به هماغه خپله ساتیري کوي بیا خو ستاسو د غټو غټو کسانو په مابین کې بیا زړه بدي خو دقه زه وایم دې څه کار و چې زما زوی ووهو اوس وی وهلو خیر دی دا خو د همسایه دی مال ته واورېده چې تا ورته وي ته همسایه سړی ګوره که همسایه هم دی ستا باندې دونه حق لري لکه دونه در باندې ورور حق نه لري لکه څونه چې د همسایه په تا باندې حق لري هېڅکله یو چا ته غلطه خبره مه کوه دا ستا همسایه دی ستا ورور دی ستا د لرې ځای ورور چې رارسېږي ستا جنازه به د وخته ښخه کړي داسې مه کوئ دواړه ورته غاړې وځئ د ماشوم په سر به جنګ نه کوئ نور ښه خبره نه ده بده خبره ده ورته غاړه وځئ دواړه او آینده کې وایي موږ جنګ نه کوو بخښنه کوه نو خدای دې وبخښي خبره داسې ده نه زه خو د خوبه ومه ګوره شکر دی چې چرایز مې نه دی راغستی نه دا کار ونه ګوره زه خو د خوبه ومه ماشوم په ژړا باندې راغی خو تا به اوس دلته راته ویلي چې زه خیر دی ماشومانو خپل زوی مې ووهو دا خو ته هم راسره نیغ شولې که اعصاب خراب و ستړی راغله مالک راغی بس وبخه په موږ باندې ډېر حق لري چې دلته کرایشي نه مې او حاجي صاحب ستا دې کور آباد دی چې د غټ غم نه دی وی پهلوان سړی هغه دی چې حوصله وکړي خو بس د خوب ومه او اصحابو کار پرېغوت او دې رزیل ته مې څو پېره ویلي دي چې چا سره جنګ مه کوه خپل مدرسې ته دې ځه خپل مکتب ته دې ځه خپل درسونه دې وایه آفرین کوشش کوئ کله نه کله چې د ماشومانو جنجال راتلو د خپل اولاد یو څپېړه وهئ او کور کې کېنوئ ښه خبره نه ده غټه خبره دې نه جوړېږي صحیح شوله د دې نه بعد به انشاءالله داسې نه کېږي نه نه هېڅ به هم نه کېږي انشاءالله بس تاسو د خدای خوشحاله لري چې زما خبره مه منئ خیر اوسې حاجي صاحب ما سره چای وڅښئ کور ودان خفه نه شو